والجنون لیونتوب. په دنیا کې ډېر خلک لیوني سوي دي، فرصت و ډاکټر بو انجینیر بو بل بو لیونی سوي دي، یا عالم دی کوډي و سیر جادو په سوي دي لیونی سوي. او لیونی خو ډېر زور غواړي عزیزانو. پلار په شرمیږي، زوی په شرمیږي، ورور په شرمیږي، کوروالا په شرمیږي. هېڅ ښه وبد یې نه معلوم د باندې ووته چې چیش به کوي. صحیح شو. کوچنیوالي زما په یاد په چمن کې یو لیونی و خیر الجاري به بلی لیونی یو ډبرې به ورسره وی، مسجد ته به یې ډبره غورځولی، سکول ته به یې ډبرې خښتې غورځولې چې خښه به ورلی خلک به پوښتله بابۍ هغه خو لیونی اوس دې به په خیال کړو نو د اولیاو سر وه. ته هم دغه یاست، اولیاء هم دغسې د اولیاو سر نو ورو په خښتو خلک ولا دوکاني بابا و د خدای بیچاره و په پرتاګه یې سر نه خلاصې یاستئ ولي و تی خدای په ده کې به دا کوي. یو ګل نه دی ګل دا راواخه ډېر ورته وګوره خدای په دا ګل کې دی. دا رنګ چا و دې ګل ته ورکړي؟ دا تک ژړ رنګ، دا تک سور رنګ، دا ګلابي رنګ دا چا ورکړي دې ګل ته؟ او دا بوی چا ورکړي؟ الله ورکړي. ته به دوکاني بابا پسې ځغلې؟ خدای په دوکاني بابا کې پیدا کوي. هغه په خپله لیونی و، قریبانګر ته په شرمېږي او ته خدای نعوذ بالله یاره په دې خو بېر کوي څوک نشي پیدا کولی. او ته الله پکې پیدا کوي. الله د الله په رسول کې پیدا کېږي. الله د الله په رسول کې پیدا کېږي. چې ګرځئ ما او په موږ ولې خدای چم نه کوي چې موږ په دې خلکو وګایو ته چې اوس د باندې وځي او موټرسایکل مې پنچر دی د دوکاني بابا ازار ووالم. نو دغو نه عقیده دی د خود به د دوکاني بابا ازار دی. الله وپېژنه د ګر جهانه به خلاص یې. یوه الله ته سجده وکړه د ګر د دنیا څخه به خلاص یې. د ښځې یو خاوند معلوم چې د ګر دنیا د ځوانانو خلاصه ده. صحیح شو. دا رقم چا انو چې دا واده نه لري بیا نو هر ځوان ته فکر دی. ټیک شو. د چا عقیده نه برابر او هر چا ته فکر دی چې دا نو زما خدای دی، دا به نو درې ځای ورسي، دا به نو زوی درکړي، دا به نو زوی در وپالي، دا به نو دوکان در بچاو کړي، دا به نو صحت درکړي، هغه در تا به تر دی هغه تا ته چیش درکړي، ړوند به وړانده ته چیش ورکړي. صحیح شو. کوڼ به وکاړه ته چیش ورکړي. که غواړئ ځان د مهمو اسلامي معلوماتو څخه خبر کړئ، د الحاج مولوي نورالدین اغا په نوم فیسبوک پاڼه خوښه او له نورو سره یې شریکه کړئ.